السلام علیکم ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به هم په دې باندې بحث کوو چې څنګه وکولای شو په خپل کمپیوټر کې یو ویبسایټ بلاک کړو، یعنې هغه ویبسایټ څوک خلاص نه کړي. یعنې مثال تاسو د کور کمپیوټر ته تاسو نه غواړئ چې تاسو د کور ماشومان هغه ځینې ویبسایټونو ته لاسرسی ولري، لکه یوټیوب یا فیسبوک یا بل تاسو کوم سایټ چې ستاسو خوښ هغه سایټ غواړئ چې تاسو یې بلاک کړئ، یعنې هغه ته لاسرسی ونه لري. کله چې سرچ کوي هغه نه خلاصېږي ورته. نو په دې باندې بحث کوو دوستانو. نو دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره. راځو نو څنګه کولی شو. لومړی به دلته راسو، نوټپیډ به خلاص کړو. نوټپیډ چې کله خلاص کړو رن از ایډمنسټریټر به وکړو، رایټ کلیک باندې کوو، رن از ایډمنسټریټر. نو دلته راځم او فایل مینو کلیک کوم او راځم اوپن کلیک کوم. کله چې مې اوپن کلیک کوي راځم دلته زه سی ډرایو په سی ډرایو باندې کلیک کوم. دغه نه مخکې دوستانو راځم یار تاسو ته وګورم چې اوس دلته ما سره زه غواړم یوټیوب یو ورځ بلاک کړم .youtube.com دا سایټ ته مثال اوس دوستانو دا ما سره خلاص یوټیوب. اوس زه راځم چې کله سی ډرایو ته رالم په دې کې به زه وینډوز ته راسم، وینډوز فولډر ته. د هغه نه وروسته به راسم دلته سیسټم 32 ته، سیسټم 32 فایل دلته راځم ډرایورز ته. ډرایورز ته چې راغلم ډرایورز فولډر کې پیدا کوم. دا ډرایورز فولډر ته زه خلاصوم. دغه نه وروسته راځم ETC ته. په دغه نه وروسته دلته ګورئ دوستانو هېڅ شی راته نه ښکاري. نو زه راځم دلته کوم چې دا TXT فایل دلته زه آل فایلز کلیک کوم. دلته به ماته دا فایلونه راسي TXT فایلونه. دلته راځم په هاوسټ باندې کلیک کوم او اوپن کلیک کوم. اوس راځم دوستانو مخکې ما یاهو بلاک کړی و، اوس راځم دلته یوټیوب هم بلاک کوم. نو تاسو به دغه دلته چې کوم IP لیکلی دغه به تاسو راواخلئ دلته. په دغه نه وروسته به دلته تاسو کوم سایټ چې دغه ادرس ته ولیکئ www.youtube.com. دا مې ولیکئ، کنټرول S وهم داسې کوم. اوس راځم کروم خلاصوم. راځم دلته زه اوس یوټیوب باندې بیا کلیک کوم، یوټیوب خلاصوم. نو دوستانو دې سایټ کنټرول ستاسو به بیا دغه میسج درکړي. اوس که ته چېرته بل سایټ سرچ کړې نو بیا ته کولی شې چې هغه به تا ته خلاص وي، لیکن کوم سایټ چې تا بلاک کړی هغه سایټ بیا نه شې خلاصولی. نو دوستانو کوم ویډیو خوښ شوي سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او د بیل آیکن هم کلیک کړئ، ویډیو ورسره شیر کړئ د نورو ملګرو سره هم. توجه نه مننه.